چاقې ښځې ولې د شا له خوا نه سیک ډېر خوښوي او څه ګټه او فایده لري؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. چاقې مېرمنې ولې د شا له خوا نه ډېر خوند اخلي او څه ګټه لري؟ لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي چې اکثره مېرمنې په ډول ډول ډیزاین سیکس کوي، خو ځینې بیا په دې نه پوهېږي چې په کوم ډیزاین او په کومه طریقه کې ډېر زیات خوند وي. اکثره خاص داسې وي چې یعنې هغه ښځې یا هغه مېرمنې چې د بازار یا د دې سهولت نه چې ډېر نن سبا د ټکنالوژۍ یا انټرنیټ څخه ګټه اخلي تر څو په هر شي باندې ځان پوه کړي. اکثره نجونې د بازار څخه لرې وي او د دغسې سهولتونو څخه لرې وي، بیا د سپوروالي یا هم د داسې نورو شیانو په اصولو نه پوهېږي. خو بیا هم د هغو لپاره چې داسې یو سیکس یا کوروالی وکړي، دوی صرف د خاوند سره یوځای کېږي او خاوند یې پرې خلاص شي او دوی د خوند په څکلو نه پوهېږي او نه هم په خوند پوه شوي وي. خو اکثره مېرمنې داسې وي چې په هر ډیزاین دوی ته سیکس خوند ورکوي او اکثره بیا داسې وي چې دوی ته هر ډیزاین معلوم وي او د هغه ډیزاین څخه دوی بېلابېل خوند اخلي. لکه څنګه چې پهلوانې یا چاقې ښځې د شا له طریقه خوند اخلي. د شا له طریقه د غټو ښځو سره دوه ګټې لري. لومړی ګټه، کومې ښځې چې د شا له طرف نه یعنې په کوز یا شرفګاه کې کوروالی کوي د شا له خوا نه، هغوی ډېر زر انزال کېږي او ډېر زر خلاصېږي. لکه څنګه چې د مېرمنې شا د شا له خوا نه یو ځای شوی، کېدای شي ستاسو مېرمن چې مخکې د مخې له خوا نه یعنې د سیره یا هم په بل اړخ یا په هر طرف چې په بل طریقه وي په 10 ګټه کې انزال کېږي. که چېرته تاسو ورسره د شا له خوا نه په 4 یا د شا له خوا نه یو ځای شوئ، کېدای شي مېرمن په 15 دقیقو کې خلاصه شي او انزال شي. دوهمه ګټه یې دا ده، کومې مېرمنې چې د شا له خوا نه دوی ډېر سیکس کوي، فایده یې دا ده چې د هغوی کوناټي که څه هم واړه وي، د شا له خوا نه دوی د سیکس سره یو ځای کول یا شا له خوا نه یو ځای شي، د دوی کوناټي غټېږي او خوند یې هم اخیستلی شي له دغه طریقه. نو هغه مېرمنې چې کله چې خاوند ورسره یو ځای شي او د دې په کوناټیو لاس ووهي، نو کوناټي غټېږي او د ښځې او د هغه خلکو چې دوی کله په کوروالي کې د مېرمنې سره یو ځای شي، د ښځې په کوناټو او په سینو لاسونه ووهي، دغه غوښه دواړه شڼېږي یعنې غټېږي. که سینې وي هم غټېږي او که کوناټي یې هم غټېږي چې د کوروالي پر مهال ورباندې لاس ووهل شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ د ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.